کله چې یو کس تاسو ته په انګلیش لینګویج کې د یو خبرې باره کې ووایي چې ما سره خو نن دا کار وشو، نن را سره دا وشو، او چې تاسو د دې ریپلی د دې جواب نه درځي په انګلیش کې، نو بیا ورته تاسو څه وایئ؟ ما ته پته ده چې تاسو هم ورته همداسې جواب ورکوئ. مړه نن زما ډېره خرابه ورځ ده. Today I'm having a mare. ځکه چې سهار وختي مې ورور سره لانجه وکړه. Early in the morning I argued with my brother. او بله دا چې مور مې ډېره زیاته بیماره ده. My mother is also seriously ill. او د هر څه د پاسه نن په بازار کې یو کس رانه موټرسایکل هم پټ کو. On the top of this, someone my bike. دا وسری تاسو هم د هر سوال جواب همداسې ورکوئ؟ نو که چېرته تاسو هم د هرې خبرې جواب په او کې ورکوئ نو دې سره به ستاسو انګلیش ډېر زیات بورینګ وي او څوک به هم نه غواړي چې تاسو سره خبرې وکړي، تاسو سره په انګلیش لینګویج کې کنورسیشن وکړي. نو په دې وجه باندې موږ نن دغه ویډیو جوړو. په دغه درس کې په دغه ویډیو کې به موږ تاسو ته یو څو داسې جملې وښایو، یو څو داسې ریپلی داسې جوابونه به درته وښایو چې هغه تاسو که په فیسبوک کې وي یا پوسټ لاندې لیکلی شي، یا که چېرته مخامخ تاسو ته څوک د یو خبره وکړي نو د هغې جواب به تاسو بالکل داسې ورکولی شئ. نو که چېرته تاسو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو دې سره به ستاسو انګلیش بورینګ نه بلکې ډېر زیات انټرسټینګ به شي، ډېر زیات سټرانګ به شي. او د ویډیو په آخره کې ستاسو دپاره یو ډېره زبردسته جمله ده چې هغه به تاسو هیڅ کله نه وي زده کړي، هیڅ چا هم درته نه وي ښودلي، خو هر څوک غواړي چې هغه جمله زده کړي. نمبر 1، د ټول نه مخکې خو به موږ دا زده کړو او دا موږ ته خامخا زده کول پکار دي چې کله په فیسبوک کې زموږ مخې ته یو پوسټ راشي چې په هغې کې یو کس دا لیکلی وي چې فار ایگزامپل زما مور وفات شوه، پلار، ماما وغیره. نو په دغه ټیم کې مونږ غواړو چې دغه کس د انګلیش لینګویج یو داسې لفظ ولیکو، یو داسې جمله ورته ولیکو چې د خپل افسوس اظهار ورسره وکړو، خو د بدقسمتۍ نه مونږ ته هیڅ پته نه وي چې څه ورته ولیکو او څنګه ورته ولیکو. او بیا که چېرته زما په شانې کس فری فیسبوک کوي او د هغې مخې ته تصویران څه په داسې شکل کې راځي نو هغه بیا د مړي اعلان ته هم لیکي چې نایس پکچر. خو تاسو ډېر خیال کوئ کله هم چې ستاسو مخې ته یو داسې پوسټ راشي او تاسو غواړئ چې دغه کس سره د خپل افسوس اظهار په انګلیش لینګویج کې وکړو نو بیا ورته تاسو بالکل لیکلی شئ may Allah have mercy on him. درې مطلب دی چې الله دې پې رحم وکړي. may Allah have mercy on him. الله دې پې رحم وکړي په دغه کس باندې څوک چې وفات شوی. خو په دغه سنټنس کې him د سړي دپاره استعمالیږي. که چېرته یو ښځه وفات شوي وي نو بیا ورته تاسو لیکلی شئ may Allah have mercy on her. HER her د ښځې دپاره استعمالیږي. HIM him د سړي دپاره استعمالیږي. یا ورته تاسو داسې ویل غواړئ چې الله تعالی دې ورته په جنت کې یو اعلی مقام ورکړي. may Allah grant him a highest place in Jannah. مطلب یې دا دی چې الله تعالی دې ورته په جنت کې یو ډېر اعلی مقام ورکړي. خو په دغه سنټنس کې هم may Allah have mercy on him د him مطلب دی سړی. may Allah have mercy on her بیا د دې مطلب دی ښځه. موږ ډېر زیات خفه شو. we are deeply grieved مطلب موږ ته ډېر زیات خفګان راورسېدو. که چېرته تاسو په یو پوسټ کې دا ولیکئ we are deeply grieved. we are deeply grieved مطلب چې موږ ډېر زیات خفه شو. نمبر 2، اوس فار ایگزامپل ستاسو یو ملګري تاسو ته ووایي چې زه خو نن یو مچۍ په غوږ باندې وچیچلم. ابي stunk my ear today مطلب زه یو مچۍ نن په غوږ باندې وچیچلم. ابي stunk my ear. نو په دغه ټیم کې ورته تاسو ویلی شئ oh how are you now. اوس څنګه how are you now. اوس څنګه. هغه تاسو ته وایي چې غوږ مې پړسېدلی دی. my ear has been swollen. زما غوږ پړسېدلی دی. نو تاسو ورته په جواب کې بالکل ویلی شئ I hope you get well soon. چې زه امید کوم چې ډېر زر به ټیک شي. نن زما مور په فرش باندې راوغورځېده.
My mother slept on the floor. مطلب زما مور نن په فرش باندې راوغورځېده. نو په دغه ټیم کې تاسو خپل ملګري ته څه ویلی شئ؟ تاسو ورته ویلی شئ Oh my goodness. او زما خدایا. That's awful. ډیر غلط کار وشو. Oh my goodness. درې مطلب دی څنګه چې موږ په پښتو کې وایو او زما خدایا. Oh my god یا Oh my goodness. او زما خدایا. That's awful. ډیر غلط کار وشو. نن یو پولیس والا د خلکو مخ کې کلم کله رشوت غوښتو. The policeman was asking for the bribe openly. نو په دغه ټیم کې تاسو خپل ملګري ته ویلی شئ Oh, that's disgusting. Oh, that's disgusting. مطلب دا خبره چې کومه ما واورېده دې سره زما په زړه کې پولیس والا لپاره نفرت پیدا شو. مړه نن خو په بازار کې د خپې د ایښودلو ځای نه و دومره رش و پکې. Today the market was overcrowded. یعنی په بازار کې په مارکیټ کې ډیر زیات خلک وو ډیر زیات رش و پکې. The market was overcrowded. نو په دغه ټیم کې ورته تاسو ویلی شئ Oh, that's crazy. Oh, that's crazy. مطلب یو داسې پاگلپن ماحول به و. مړه یو څو ورځې مخکې مې یو نوی موبایل واخیستو او نن رانه ورک شو. A few days ago. یو څو ورځې مخکې. A few days ago. I bought a new smartphone. ما یو نوی موبایل واخیستو. I bought a new smartphone. And today I lose it. او نن رانه ورک شو. And today I lose it. نن رانه ورک شو. نو په دغه سچویشن کې ورته تاسو ویلی شئ That's weird. That's weird. مطلب عجیبه ده. تیره جمعه یو ګڼکپ لوټ کړم او چې څه هم را سره وو نو هر څه یې رانه واخیستل. Last Friday. تیره جمعه. A pickpocket. مطلب یو ګڼکپ. پیک پاکټ هغه کس ته ویل کېږي څوک چې د بل کس نه جیبونه وهي او جیبونه ترې کټ کوي. Rob me. لوټ یې کړم چې څه هم را سره وو واخیستل رانه. R-O-B rob. دا ویل کېږي لوټ کولو ته. Last Friday a pickpocket robbed me. تیره جمعه یو ګڼکپ هر څه رانه واخیستل لوټ یې کړم. نو په دغه سچویشن کې تاسو خپل ملګري ته ویلی شئ Oh, it give me goosebump. ګوس بمپ ویل کېږي کله چې مونږ وایو چې د ډېرې یارۍ نه مې په بدن باندې ویښته ودرېدل. نو د ګوس بمپ مطلب دی په بدن باندې ویښته ودرېدل. اوس فار ایگزامپل ستاسو یو ملګری دی او تاسو ته وایي چې زه تاسو سره په چکر نشم تللی ځکه چې زما چوټیانې کینسل شوې. My leave got cancel. مطلب زما چوټیانې کینسل شوې. نو په دغه سچویشن کې ورته تاسو بالکل ویلی شئ Oh, that is so sad. مطلب دا ډیر د خفګان خبره ده او زه در باندې ډیر زیات خفه شوم. Oh, that is so sad. دا هم په یاد وساتئ. که چېرته یو کس وایي I am on leave. درې مطلب دی چې زه په چوټه یم. I am on leave. زه په چوټه یم. Today is our holiday. نن زموږ چوټي ده. Today is our holiday. نن زموږ چوټي ده. اوس که چېرته تاسو ته یو کس دا ووایي چې ما سره دا وشو دا کار را سره وشو نو په دغه سچویشن کې ورته تاسو ویلی شئ Don't worry. It happened to everyone. مطلب مه خفه کېږه دا خو هر چا سره کېږي. Don't worry. مه خفه کېږه. It happens to everyone. دا هر چا سره کېږي. څنګه چې ما تاسو ته ویلي وو چې د ویډیو په اخره کې یو داسې جمله ده چې د هغې زده کول هر څوک غواړي خو تاسو به چا هم نه وي ښودلي او هغه جمله ده څنګه چې موږ په پښتو کې وایو ته غریب هغه غریب ستا پلار غریب وغیره. نو د دې لپاره په انګلیش لینګویج کې استعمالیږي پور ویل کېږي غریب ته خو دا صرف هغه غریب ته نه ویل کېږي څوک چې مالي غریب وي. مطلب لکه څنګه چې موږ په پښتو کې وایو ته غریب پور یو هغه غریب پور هی لکه څنګه چې په اردو کې ویل کېږي بیچاره نو دغه رنګې په انګلیش کې ویل کېږي پور هغه غریب پور هی هغه غریبه پور شي یا ته غریب یا ته بیچاره پور یو پور آی زه غریب. نو امید کوم چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي څه به مو ترې زده کړي وي او ستاسو مشکلات به یې حل کړی وي. که چېرته واقعي دغه ویډیو ستاسو خوښه شوي وي او ستاسو په کار راغلی وي
نو بیا مهرباني وکړئ زموږ دا ویډیو در سره لایک کړئ په کمنټ سیکشن کې خپل رائے خامخا پرېږدئ او که چېرته تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم همدا اوس سبسکرایب کړئ ځکه چې کله هم موږ یو نوی ویډیو اپلوډ کوو که هغه د ګرامر ټینس باره کې وي د 4000 اسینشل انګلیش ورډ کم کورس چې موږ شروع کړی د هغې باره کې وي یا یو عام داسې ویډیو وي نو ټول نه مخکې نوټیفیکیشن به تاسو په سکرین ملاویږي او تاسو به کولی شئ چې د دغه ویډیو نه مکمل فایده واخلئ او خپل انګلیش یو های لیول ته بوځئ